د کندهار تاریخي موزیم چې د مال د اطلاعات او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته تازه یوه بله ودانۍ جوړه سوې د سیلانیانو شمېر یې ورځ تر بلې ډېرېږي. د اړوندو مسؤلینو په خبره د سیلانیانو شمېر یې په اونۍ کې تر 100 اوړي. 200 کس هم راغلي دي چې ما سره په کتاب کې رجسټر شوي دي. 100 کس هم راغلي دي. 300 کس لا هم ماشي حسابونه دي راغلي دي. مګر په ورځ کې داسې 10 کسه د 50 کسو پورې اروزه را روان دي. خو مرغزي موزیم یو ډېر مینه ورسره تقریبا 850 کلمه زیات کم آثار موږ سره موجود دي چې د شپږو دورو دي. د کندهار تاریخي موزیم چې له کورنۍ جګړو وروسته یو ځل بیا په 1481 لمریز کال کې پرانیستل سو، د هیواد له 5 لویو او تاریخي موزیمونو څخه یو دی. دغه موزیم کې د مال تر 800 کلمه زیات تاریخي آثار پراته دي چې په شپږو بېلابېلو دورو پورې اړوند دي. دغه موزیم ته ورغلي کسان د کندهار ملي موزیم د آثارو له پلوه غني بولي. په دغه موزیم کې د ډبرې د دورې څخه نیولې بیا تر معاصر دورې تر آثارو پورې تقریبا د ټولو دورو مختلف ډوله آثار شته او دا کار نه یوازې دغه سیل او د مشاهدې دپاره بلکې د تاریخي څېړنو دپاره هم ډېر په درد خوړل کېږي. د کندهار د ملي موزیم آثار ډېر تاریخي قدامت لري چې د ډېرو قدیمي یا لرغونو دورو څخه دلته راپاته دي او په اصطلاح د کندهار یا د دې سیمې تاریخ څرګندوي. په همدې حال کې یو شمېر څېړونکي د دغه موزیم د هغو آثارو د بیا پیدا کېدو غوښتنه کوي چې د کورنۍ جګړو پر مهال نورو هېوادونو ته قاچاق سوي دي. که چیرې دا په نور ممالکو کې دا وموندل سي یا هلته دغه پیدا کړل سي، هغه بیا د وزارت اطلاعات و کلتور دا دنده ده چې باید په هر اړخ چې په هر رقم چې هغه باید یا د پیسو په واسطه یا د سیاسي موضوعاتو په ارتباط باندې یا د کلتوري ارتباطاتو په اړه باندې. خو موږ تاسې په ټولو دغه مملکتونو کې ارتشې لرو، کلتوري ارتشې لرو. دغه دنده ده چې باید دغه موضوعات دغه کې. په وروستي 13 لسیزو کې د هېواد زیات شمېر تاریخي آثار ورک او یا هم نور هېوادونو ته لېږدول سوي چې د چارواکو په وینا د یو شمېر آثارو څرک ورته معلوم دی چې د بیرته راوړلو لپاره یې هڅې راپیل سوي دي.